ګرانو دوستانو، دا چې ژمی ورځ تر بلې په رانږدې کېدو دی او د ژمي د راتګ سره هوا هم معلومداره ده چې ډېره سړیږي، نو د ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې د برېښنا په لګښت او د برېښنا په مصرف کې یو څه محتاط او متوجه اوسي. هغه هیوادوال چې په کورونو کې برېښنا د حده څخه ډېره کاروي، د هغوی څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دومره برېښنا مصرف کړئ تر څو موږ وکولی سو تاسې ته پر وخت و زمان پرته له ستونزې برېښنا ورسوو. کومه ساحې چې برېښنا ډېره کمه لري، یوازینی لامل یې همدا دی چې هیوادوال پر همزمانه وخت د برېښنایي توکو څخه تر حد زیاته استفاده کوي، نو دا د دې لامل کیږي چې پر برېښنا فشار ډېرېږي. کله چې پر برېښنا فشار ډېر سي، موږ دې ته اړ کیږو چې پر تاسې باندې برېښنا پرې کړو تر څو د لویو ستونزو مخه ونیسو. نو د هغه کسان چې په دفاترو کې د برېښنایي توکو څخه ډېره استفاده کوي او بې ځایه استفاده کوي، د هغوی څخه مو هم هیله دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي تر څو د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پرچوي په مهال ویش کې تاسې ته پاته رانسي او وکولی سي چې کومه پرچوي چې کوي په منظم ډول باندې په ټولو ساحو کې یو ډول عملي کړي. ډېره زیاته مننه.